موډ کې. د دې نه پس درته ښایي کاونټ درته سټیټس ښایي چې په دې باندې څومره انګل شمارلی شوي دي. لکه پرون به چې تاسو څنګه وکړل یو پیره به هم شمار کړئ، دوه پیرې به هم شمار کړو، درې پیرې دا به تاسو تقسیم وکړو. دلته دی اتوماتیکلی تقسیموي. یو ځای کې لیکلي ایچ ټي هاریزنټل انګل ټمپرري، ایچ ټي درته ښکاري هاریزنټل انګل ټمپرري. یو دی ایچ ایم هاریزنټل انګل مین، یو د مین هاریزنټل انګل لا بس یو ټمپرري هغه انګل دی لکه چې تاسو به هغه یو ځای باندې ریټ کوو، او مین هغه دی چې دی هغه تقسیم ولا په خپله تقسیم کوي. طریقې دا ده چې 0 سیټ به پرس کړئ، 0 پرس یس، د دې نه پس به ماشین بل سټیټس ته بوځئ چې کوم ځای کې پې انګل اخیستل غواړئ هغه آبجکټ ته به بوځئ، بیا به وله ورکئ F4 سره هولډ به ورکئ. هلته چې به تاسو هولډ ورکو یس یا نو به درته راتلو. دلته ورته هولډ سره څه راغی، دلته ورته صرف هولډ سره دا 1 راغی، یعنی اټ مینس چې یو پیرې پې تا انګل ناپ کو. اوس ماشین خوځوه هېڅ پروا نشته، هغه 29 43 یې دله لاک کړی دی. د دې لاک کولولو لپاره به څه طریقې کار دی، بیا به که زوړ ځای ته راولې ابجکټ ای ته به یا ابجکټ سی ته چې کوم زوړ ابجکټ دی هغې ته به راولې، او دا ریل REL ریلیز یا ریکال، دا REL دغې نشته لکه داسې کتاب کې د چې کوم منول هغې کې نه دي ورکړي، خو د دې مطلب راځي ریلیز وی خلاصولو ته کلاولو ته، یا ریکال دوباره بولانا. نو ریکال هم ته راتلی شي او ریلیز هم ته راتلی شي، خو دلته سوټیبل معنی ریلیز دی لکه مونږ انګلس پړو. نو ریلیز به ورکئ، چې ریلیز ورکئ بیا به روان شئ. چې کوم زوړ ځای ته تاسو ورسېدئ هلته بیا هولډ ورکئ. هولډ سره دلته د ایرر ورکئ، ما تاسو ته ویلي چې کوم د دې هغه فنک ریکوایرمنټس دي هغه به وله برابروئ. نو د هغې نه پس به کېږي، هغه به انشاءالله سبا یا بل سبا هغه به ستاسو راشي، هغه ډسټنس موډ کې دي ښه. نو هغې سره دی بیا سټي. د دې نه پس دلته وی اوور ایچ تاسو ته ښکاري F2 سره، وی اوور ایچ سره ښکاري که نه ښکاري. د دې مطلب دی ورټیکل او هاریزنټل، یعنی چې ته دا کم ریپیټیشن انګل موډ کې دی چې ته د ورټیکل او هاریزنټل انګل ناپ کولو موډ ته تلل غواړې نو ته به وی اوور ایچ ورکې. دلته نو تپوس کوي ریپیټیشن انګل ایگزیکټ اوکې یس آر نو، ریپیټیشن انګل نه اوزم یس او نو نه مې ورکو. د دې نه پس په اسکیپ سره هم دا شی کېږي، یس مې ورکو. چېرته راغې ورټیکل او هاریزنټل انګل موډ ته راغې. د دې نه پس په پیج 2 باندې F3 سره دی ورټیکل پرسنټیج وی پرسنټیج لیکلی دی، چې کوم ځای کې وی ورسره لیکلی د دې مطلب بدای چې دی به په هاریزنټل انګل باندې نه اپلای کېږي. ورټیکل پرسنټیج مطلب دی چې دا ورټیکل انګل به تاسو لا په پرسنټو کې درکوي. وګورئ هاریزنټل انګل کې څه چینج نه راځي، ورټیکل انګل لومبی دلته وګورئ په ډیګرو کې دی 61/42 ډیګرو کې دی، اوس یې دله څه کې درکو په پرسنټیج کې دله درکو. صحیح شو. نو دا ورټیکل انګل دی چې تاسو له په پرسنټ کې درکړئ. که تاسو چرته څه کې ضرورت شي چې ورټیکل انګل ناپ کوئ په پرسنټو کې نو دا 100% دی. د دې لپاره 0 ایکسس دا دی، ښه کوم دی 0 ایکسس دا او دا 0 ایکسس دی، چې بره کېږي نو په پلس کې به راځي او چې لاندې کېږي نو په ماینس کې به راځي. او چې بالکل دې سره تاسو سیده کول غواړئ، یعنی تاسو د دې ماشین نه چرته د اټو لیول منولي کار اخیستل غواړئ. منولي مطلب مې دا دی لکه څنګه چې به مونږ هغه سټاپ پیریډ کوو په اټو لیول، یو خدای اتوماتیکلی د اټو لیول کار تاسو له پخپله کوي چې د فارمولو وغیره ضرورت پکې نه برابري. سر دا دلته د ټیلیسکوپ به دی به برابر شي، بس پخپله 96 اوس هم فرق پکې شته ماینس کړئ 0 شو. اوس د دې مالاک لګولی دی دې ټایم کې د ټیلیسکوپ او د اټو لیول ټیلیسکوپ بالکل یو هغه هم دغه شانتې هر وخت د 0 په ډیګرۍ باندې پروتي، نه بره کېږي او نه ښکته کېږي. ګوره د ورټیکل انګل لپاره تاسو ته کېدای شي ما کمپاس کې ویلي د ورټیکل انګل مونږ وایو چې انګل همیشه د 3 پوینټو ترمنځ جوړېږي. اوس تاسو د ځمکې ته وګورئ په ده باندې ورټیکل انګل چې جوړئ، لکه مثال کې طور پر هاریزنټل په زه جوړوم، نو زه دا ځمکه ده په دې زه هاریزنټل انګل جوړوم، یو پوینټ مې دا شو، یو مې دا شو، یو به دلته بل جوړوم. اوس په ځمکه باندې زه ورټیکل انګل ناپ کوم،
یو پوینټ مې دا شو یو مې دا شو دلته چې زه کوم دا 2 پوینټ راځي 180 انګل پر راځي 180 ډیګري پر راځي خو پوینټونه 2 دي او د انګل لپاره تعریف دا دی چې دا به همیشه د 3 پوینټو ترمنځ جوړیږي نو زه به څه وکړم دلته یو پوینټ دا شو یو دا شو یو به دا زه په بریک کم یعنی دا خو دواړه هاریزنټل پوینټونه دي ورټیکل خو په دې کې لا نه راغلی دا به ورته هاریزنټل کم نو د دې لپاره محور څه شو دا ورسره 0 شو د دې ځای نه دې ځای پورې 90 ډیګري جوړیږي او د دې ځای نه دې ځای پورې 90 ډیګري جوړیږي نو دا شی 0 دی دې ټایم کې نو دې ټایم کې دا خبره چې دا د دې لپاره دا 0 د دې نه چې په بره ځي لکه دا ورته هاریزنټل لاین راغی او دا د ورټیکل لپاره دا دریم ټارګټ دی یعنی په ورټیکل انګل کې به همیشه د پاره تاسو څه ضرورتي تاسو به صرف یو پوینټ ته ضرورتي یو پوینټ لکه څنګه یو پوینټ دسه چې کم تاسو ته ورټیکل مخامخي چې ماشين ته ارزه کېږي تاسو په ورټیکل انګل یو عمر درکې تا هاریزنټل انګل باندې دومره د ډیپند نه کوي هاریزنټل پوینټ باندې دومره ډیپند نه کوي دا ورټیکل انګل لپاره یو پوینټ دا شو یو دا شو او یو چې کم تاسو را غبل موجودي نو ورټیکل انګل د پاره همیشه د پاره د شانتي چې تاسو سره صرف ورټیکل پوینټ موجودي نو ته ورټیکل انګل ناپ کولای شي لکه مثال کې تور پر دغه چې کم دا کمتري چې پناستي دغه شی زما یو ورټیکل پوینټ دی زه انګل ناپ کول غواړم زه چې دا ماشين ارزه ته وړم په دې ګراوند کې مال به یو عمر انګل راکړي پوه شئ او کني نو بیا به تاسو له هاریزنټل پوینټ هم درکې ورټیکل پوینټ هم درکې په هاریزنټل پوینټ په ماشين کې دی او هاریزنټل په شانت کار نه چې 0 سیټ یا پلاټ کې یا ډینګړې 0 سیټ دی دلته په ورټیکل پرسنټیج کې په دې ځای باندې 0 کېږي او چې کله نارمل موډ کې دا ورټیکل انګل یعنی په پرسنټیج موډ کې ني نو دلته وګورئ 90 درته شو کوي نو بیا دې په دې ځای باندې 0 کېږي دا د 0 پوینټ دی دا 90 دی دا 180 دی او دا 270 دی صحیح شو ها دا 0 پوینټ دی دا 0 پوینټ دی دا ها دا 90 دا 0 چې دی دا 90 دی دا 270 دی او دا 180 دی ها د دې نه پس ورټیکل پرسنټیج کې یعنی مونږ یو دا کار کولای شو چې دا ټیلیسکوپ ول د ټلیول په شان ته لا کولای شو بل پکې دا کار کولای شو چې مونږ لا انګل ورټیکل انګل دا کوي په پرسنټو کې چې بره کو د 0 پوینټ نه بره کو د دې فایده سره سر ورټیکل انګل په صفه خبره ته کوم چې دا کم ځای کې استعمالېږي ها ما ته هیڅ پته نشته چې دا ورټیکل انګل په کاری کې شرط کم ځای کې دا ماشين د څه دا صرف د سرویر د پاره نه جوړه د کې د فوج والم کار کوي دا انګل چې دا زیاتره د فوجانو په کاری زیاتره لکه په خوا به دا استعمالې دي د سرویرانو خو دا ټوپوګرافي لیاوټ پکرال تقریبا انګل کې څه ختمه ده یو چې یو کس په ټوپوګرافي پويږي په لیاوټ پويږي هغه ته د انګل ضرورت شته نه هغه په انګل بیا څه کوي نو دا زیاتره د فوجانو په کاری انګل موډ دی دا نشانه چې ست کوي دی د ډیګریانو خبره کوي کې د شوز دیم کوارډینیټ سیستم شروع کړي یعنی څه واړه نه دي د دې نه پس په پیج 3 باندې F1 سر راځي هاریزنټل بزر HBZ سر بس ته تمره مخکې مې دا پیج 3 بیا سبا صحیح ده کنه دا هغه دغه د لګرات دوهراو کړي او ریکارډ نه کوم F1 سره په پیج 2 د انګل موډ مې ورته ګورم انګل بټن سره یو خبره ته کومه که تاسو ډیسټنس موډ کې یا کوارډینیټ موډ کې نو دینا د کې اسکیپ کار نه کوي په انګل موډ کې او په کوارډینیټ موډ کې یا په ډیسټنس موډ کې دا ډیسټنس کې دا د کوارډینیټ کې دا په دې کې غانو کې تاسو اسکیپ کار نه کوي البته که منیو کې نو منیو کې اسکیپ کار کوي او اسکیپ په کوم ځای ته راولي چې کوم ځای کې تاسو په انګل موډ ته وای نو انګل ته راولي که کوارډینیټ موډ کې کوارډینیټ ته راولي که ډیسټنس موډ کې لکه دا اوس ډیسټنس ته اسکیپ پرس کوم انګل ته نه راولي انګل ته په سر اعظم په انګل لازم کوارډینیټ ته په کوارډینیټ زم ډیسټنس ته په ډیسټنس زم منیو ته په منیو زم خو که منیو نه بیا واپس راځي د منیو د لپاره منیو کې اسکیپ کار کوي د دې نه علاوه که چرته په انګل موډ کې یا کوارډینیټ موډ کې یا ډیسټنس موډ کې تاسو سب منیو کولا شو سب منیو مینز چې په دې
منیو کې دننه راته د انګل په منیو کې راته دلته بل منیو کولاو شو یا د ډیسټنس په منیو کې راته دننه بل منیو کولاو شو یا د کوارډینیټ په منیو کې دننه بل منیو کولاو شو هم په اسکیپ کار کوي او کني نو ډایرکټ چې په داسې موډ کې ته وایې چې زه ډیسټنس موډ کې زه د اسکیپ پرس کوم نو تا انګل موډ ته نه راولي د هغې دپاره به انګل پرس کړي ته په کوارډینیټ موډ کې ته وایې چې اسکیپ د پرس کوم انګل ته راشم نو انګل ته نه راځي ته به انګل پرس کړي ته وایې چې انګل ته لاړې او ته د کوارډینیټ نه انګل ته راغلی ته وایې چې زه اسکیپ پرس کوم بیا به د کوارډینیټ ته لاړ شي نو دی کوارډینیټ ته ځکه چې دا کیګانې چې دي کې اسکیپ کار نه کوي د کې دننه سب منیو راشي نو اسکیپ درته کار کوي یعنی که دې کې دننه درته یو بل ټایټل کولاو شي نو بیا به اسکیپ کار کوي داسې پکې ډایرکټ کار نه کوي ها د انګل موډ په پیج 2 کې سری F1 سره یعنی ټلټ دی ډومبنې اپشن او دا دی F1 سره بای ډیفالت خو د انګل موډ کې کنه بای ډیفالت د انګل موډ کې دی چې څنګه کولاو کې دی انګل موډ ته راځي دا ماشین چې را دغه کې آن کې F1 سره ټلټ دی کله چې دی موږ پریس کو نو دلته موږ ته یو ډایلاګ بکس کولاو شي چې ټلټ سنسر یعنی دا یو سپرویژن کوي د څه شي سپرویژن کوي ستا د ټمپرري ایډجسټمنټ او وختي نگرانی کوي خو چې تا آن ساتلې چې څنګه د ټمپرري ایډجسټمنټ آوټ شي نو دی به تا ته څه وښایي دی به تا ته یو میسج درکړي چې ایکس اوور ټلټ ایکس اوور یعنی ستا ټمپرري ایډجسټمنټ آوټ شو او که نه څه لږه معمولي مسلې پکې نو چې ته ټلټ سنسر څنګه آن کې نو دی به تا ته ووایي چې په ده کې دومره فرق دی لکه وختي تاسو ته هغه فرق خو 212 سیکنډ فرق و پکې F1 سره آن کېږي ایکس آن او F3 سره آف کېږي صحیح شوه د دې نه پس دا ټلټ سنسر سټار کی کې هم اویلیبل دی سٹار کی چې کله ته F2 پریس کې نو هم درته سیم ډایلاګ بکس کولاویږي ټلټ سنسر آف آن اقا F1 سره آن دی او F3 سره آف دی د دې نه علاوه په منیو کې په پیج 3 باندې F1 سره پیرامیټرز دی او په پیرامیټرز کې F3 سره بیا همدغه ټلټ دی خو ټلټ سنسر آف او آن دلته یو F4 سره یو ایکسټرا سیز ورکړی انټر نو چې کله دا انټر کمانډ په کم منیو کې موجودي نو اله بس تاسو که یو سیز تاسو F1 یا F3 یا F2 سره اکټیو کو نو دی به اکټیو کېږي اله چې تر څو تا انټر نه ورکړی یعنی دا انټر یو سیو یا د ریکارډ کار کوي چې کله ته سیو ورکې یا ریکارډ ورکې نو دی به یې دله ریکارډ کي یا به یې دله سیو کی د دې نه پس په پیج 2 اپ انګل موډ د انګل موډ په پیج 2 باندې F2 سره دی ریپیټیشن ریپیټیشن میتھډ F2 سره دی چې څنګه ته پریس کې نو دی تاسو نه تپوس کوي ریپیټیشن انګل اوکے یس نو ریپیټیشن انګل ته لاړ شم او یا نه که ته تلل غواړې یس به ورکې نه تلل غواړې نو به ورکې ماوس F3 سره یس ورکو نو چې څنګه رالم راته ښایي ړومبې ټایټل ریپیټیشن انګل بیا راته ښایي کاونټ یعنی چې څو پیرې شمارلی شوی ما پهله انګل نه شمارلی ما ته 0 شو کوي بلې راته لیکلی HT هاریزنټل انګل ټمپرري مینز چې کم انګل پې اخلو هغه ایټ د ټایم چې کوم راځي او مین چې څو پیرې واخلو یو انګل او هغه راله دی تقسیم کړي نو اوسط به راله دلته راوباسي دغه شانتې F1 تقسیم سر دی په خپله کوي که مونږ په خپله به یې کوي اټومیټیکلي کوي لکه ګوره ورته مین 0 سټ مې ولا ورکو چې انګل راته 0 کا 0 یې کو راته زه دې خوا رالم انګل مې ته زما ابجیکټ B یا C چیرې یو سایټ مې کو دلته 0 راته ښایي ځکه چې ما لا پیسې نه دي ریکارډ کړي چې څنګه زه هولډ ورکم د ما ته وایي چې تا په یو انګل وشمارو 23 ډیګري 23 ډیګري 41 منټ 53 سیکنډ نو دا چې 23 په 41 53 ایک باندې تقسیم کړي نو واپس به مین کې څه راځي او مکه 23 به راځي صحیح شوه دا چې اوس که د مونږ ته فرض کا خو زه وایم چې دویم انګل پې اخیستل غواړم واپس خپل ځای ته راشم دلته به څه ورکړم هلته چې مونږ به منولي کوو نو هلته به هولډ سره یس نو راتلو دلته اوس د ده لپاره یو خاص منیو جوړه کړې ده نو دې کې هغه یس نو کټ کړی دی دلته یې ولا یو بل فنکشن ورکړی چې زه اوس انګل کولاوم په څه به یې کولاوم په ریلیز بټن به کولاو کړم F3 سره به ولا ریلیز ورکړم چې ریلیز څنګه ورکړم بیا هولډ ورکړم نو دلته به بیا موږ ته دا 36 25 55 چې دی دا به راته په 2 تقسیم کې کاونټ کې به راته 2 راشي او دا په 2 تقسیم کې دلته به بره به 36 ښایي لاندې به مین کې څه تقریبا 18 ډیګري ښایي دغه شان سمثینګ به ښایي دا ایرر ولې راځي دا ایرر دی چې یو دوه د غري څه فنکشن دي چې هغه ولا ورکړي یو چې دله کریکټ ټمپریچر ورکړي او یو ولا کریکټ اتماسفیریک پریشر ورکړي نو بیا به دا ایرر نه درکوي چې کریکټ صحیح
ټمپریچر ورکي او صحیح اټماسفیریک پریشر ورکي نو بیا باندې دې چرته میرر نه درکې. صحیح شو. د دې نه پس بیا F1 سره 0 سیټ او F2 سره لیکلي وی اور اچ کته یعنی ورټیکل او هاریزنټل انګل موډ ته تلل غواړي نو F2 پریس کا چې څنګه پریس کې تا تاسو کوي چې لاړ شم یس لاړ شم نو چرته راوستي ورټیکل او هاریزنټل انګل موډ ته راوستي. د دې نه پس بیا په پیج 2 باندې F3 سره دی تاسو لاست فنکشن دی ورټیکل پرسنټیج میتھډ. ورټیکل پرسنټیج میتھډ څه کوي دا درته دا ورټیکل انګل په پرسنټیج کې شو کوي. لکه دا دې ټایم کې 4.17% دی دلته اوس 0.00% شي چې کله لاک دا سر چې دا ټیلیسکوپ چې بره طرف ته ځي داسې دا ابجیکټ لاس دا پلس ته ځي که نه او داسې چې ځي نو دا ماینس کې ځي دا چې دی دا دې ځای ته چې راشي دا 0 ډیګري شو 0 اوور یعنی دا 90 شو. اوس که دې خوا راوړی نو بیا به سیټ شي. ها دې خوا راوړه نو بیا سیټ شي. لکه دا د دې نه چې په کلاک وایز تاویږي که نه داسې نو دا 90 شوه او دا چې ورته راشو مطلب 90 دی برابر شو نه دا 90 شو دا 90 نه شو دا 180 شو دا 270 شو دا 360 شو دغه تراله ته بیا لاړ شه او د ورټیکل پرسنټیج نه وباسه نو چې دلته شو نو ستا 0 شو. صحیح شو. دا بره 0 شو که لاندې 0 نه دا 0 شو بره 0 هغه ورټیکل انګل موډ کې دی دغه پرسنټیج کې نه دی دا انګل کې دی دا 0 شو دا د 90 شو دا د 180 شو صحیح ده او دا 270 شو دا شانت راځي 360 بیا واپس شو 180 90 دا انګل موډ کې داسې او په پرسنټ موډ کې دا 0 دا 0 په پرسنټ کې دا 0 دا چې په دې ځای باندې ور دا 0 شو داسې لکه 0 دی که نه دا ماشین دې ټایم کې ورټیکلی ولاړ دی دا ماشین چې ته هاریزنټل کې که نه هاریزنټل داسې شي یعنې ته دا ماشین په خپل ذهن کې لږ داسې کېده نو چې ته دا داسې کېده دا لاین به ورټیکل راشي دا لاین به ورټیکل راشي ما چې څنګه په ځمکه تاسو ته هغه شیپ را کړی بالکل لږ شیپ درته دا جوړوي دا 90 دی اوس که نه دا 90% دی دا 90% دی چېرته ډي ته خیال وکړئ ډي نه پروټیکټر والے صحیح شو کومه ډي هغه ته په خیال وکړئ هغه په دې شیپ باندې بالکل دې شیپ هغه کې به دې کوټ کې 90 لیکلی دې کوټ کې به 90 دلته به په مینز باندې 0 لیکلی نو دا هم د په شیپ تاسو ته ډي جوړوي په دې ورټیکل پرسنټیج موډ کې په یو بل پروټیکټري دا پروټیکټر سیټ کې یو بلی او بل ورونه ما تاسو خبره کړې وه اوی 2 ډي ګانې د 0 نه 360 پورې پروسس کوي نو چې کله د ورټیکل انګل موډ کې نو د درته هغه او شو کوي او چې کله په پرسنټیج موډ کې نو د درته ډي شو کوي. په پرسنټیج موډ کې دا د 0 دی صحیح شو دا 90 دی نه 90 دا ابجیکټ دغه چې بره راغلی 100% برابرېږي اوس دا پرسنټیج کې بیا 90 او بیا داسې ښکته چې لاړ شي دا دام 90 دی دام 90 دی 100% برابرېږي بس 90 دی 90 0 او 90% صحیح نور